د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت ده او په انسان چې کوم عبادتونه لازم دي د عقیدې نه پس عملي عبادتونه، نو په هغې کې د روژې ډېر لوی اهمیت دی. مونځ دی اهم عبادت دی، خالص بدني عبادت دی. دغه رنګې روژه دم خالی بدني عبادت دی. زکات هم عبادت دی خو مالی دی، اصل پکې مال دی، بدن دویم نمبر کې دی. او حج د دواړو عبادتونو مجموعه ده، هم بدني عبادت دی، سړي باندې مشقت او کړه وي، او مالی عبادت دی، مال هم پکې لګي. نو بدني عبادتونه کم چې ارکان نبی علیہ السلام د اسلام ښودلي دي، هسې عبادات ګورې ډېر دی. نو بني الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان. نو په هغې کې یو د رمضان روژه ده. دواړو کې فرق دا دی په مونځ او په روژه کې چې د مونځ تعلق د عمل سره دی، دا کې به ته ځان کړی مشقت به برداشت کې، او د روژې تعلق د ترک سره دی، د بعضې څیزونو نه به ځان ساتي. که یو سړي پېشمني نیت د روژې وکړه او تر ماښامه پورې دی اوده پاتې شو، دی بس دواړو راپانسېد، او چې کله یې د ماښام بانګ وویل دی راپاڅېد، هم یې روژه وشو، هېڅ عمل یې ونه کړ. اصل روژه یو څو څیزونه دي، د هغې نه ځان ساتل دي. څه ته وایي روژه؟ زمونږ دا طالبان وایي د دریو څیزونو نه ځان ساتل، یو د خوراک نه، بل د څښاک نه، او بل د شهوت د استعمال نه، او ورسره یو څیز بل دی چې نیت دا ضرور دی. امساک وی د اشیاء ثلاثون نهارا مع النیت، دا چې کله سبا راوخېږي تر د نور د پرېوتو پورې، په دې ټیم کې د دې دریو څیزونو نه ځان ساتل او نیت وله ضروري دی. دې ته روژه ویلې کېږي. بیا دا میاشت د روژې ډېره زیاته اهمیت لري. د رمضان د روژو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په مکه کې نو یو څو روژې فرض وې، درې په هره میاشت کې فرض وې، هغې ته به ایام بیض وې. اصل کې دا ایام اللیالي البیض، په دې کې شپې سپینې، سپومۍ پکې روښانه، دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه د هر اسلامي میاشت دی. اسلامي میاشت دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه، هره میاشت کې درې، نو 12 میاشتو کې څو جوړېږي؟ شپږ دېرش. او یو به یې ورسره عاشوره نیوله، دا هم فرض وه، او بعضې علما پکې عرفه هم یادوي، یا عرفه هم فرض وه. خو خیر د عرفې د روژې په فرضیت کې د علماو اختلاف دی، خو دا هره میاشت کې دیارلسمه اسلامي، څوارلسمه، پنځلسمه او د عاشورې دا فرض دی. دا به نبی علیه السلام مبارک باقاعده نیولې، او صحابو ته به یې ویل چې دا نیسئ. او چې بیا رسول الله مبارک مدینې شریفې ته هجرت وکړ، نو بیا د رمضان روژې فرض شوې. نو دغه شپږ دېرش یا اووه دېرش روژې چې ما درته وویې، د دې فرضیت منسوخ شو، اوس فرض نه دي، لیکن اوس هم مستحب دي، که څوک یې نیسي نو ثواب پکې شته. دا ما چې کوم آیت ولسته، نو بعضې علما وایي دا د رمضان په حق کې نازل دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نو طالبان سوال کوي چې په مخکې امتونو خو د رمضان روژې فرض نه وې، او دلته خو الله وایي په تاسو روژې فرض دي لکه په مخکې امتونو چې فرض. نو زمونږ طالبان وایي دا تشبیه صرف په ذات کې ده، ذات د روژو په هغې هم او په مونږ هم دی، لیکن زمونږ لوی علما، محققین علما، چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی، او په هغې کې زمونږ علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه هم داخل دی. هغې وایي چې نه، دا دې روژو نه دغه مخکنی روژې مراد دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندان، کتب علیکم الصیام، په تاسو روژې فرض شوې، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه په مخکې امتونو چې څنګه فرض وې، په هغې دغه روژې وې، درې په هره میاشت کې، او یوه عاشوره، دا هغه وې. او دلیل یې څه دی؟ وی دلیل یې دا دی چې وروستو الله وایي یو خو کما د هغې په شان د تشبیه په هغوی دغه وي، په مونږ هم، او بل ایام معدودات، د شمېر ورځې الله وایي.
نو د شمیر ورځې هغه دي د رمضان نه دي، د رمضان خو د شمیر نه دي، کله یو کم دېرش او کله دېرش. ورې په دې هم ځان پوه کړې، بعضې خلک چې میاشت یو کم دېرشي وایي یوه مه خوړه، دا په زور خبره ده. په ځان به د ګناه اقرار نه کوې چې یو مې وخوړه کمبخته دا خو دې د ګناه اقرار په ځان وکړه. ولې د روژه خوړل خو ډېر بې جرم دی او ډېره زیاته ګناه ده، نو ولې دا خبره کوې چې یوه مه خوړه؟ او څوک به مولیانو را باندې یوه مه خوړه. هلکه مولیان خو خلکو ته وایي ونیسئ روژه ونیسئ، مولیان در باندې ولې خوري؟ دا میاشت به دله مولا ګوري که ته به یې ګورې؟ خو که تا میاشت ولیده مولیان خو غریبانان چشمې اچوي، هغوی میاشت ته کوم ځای ګورې؟ او ماښام جومات کې ناست دي ستا په انتظار یې څوک به میاشت وویني او راشي او ما له ګوۍ راکړي، هم عام مولا د اعلان هم نشي کولی. دا د شریعت خبره درته کوم. نو دا شمېر ورځې نه دي، هغه میاشت ده، کله یو کم دېرش کله دېرش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لاړ رمضان فرض شوی دی، نو په مدینه کې 9 کال د رمضان روجې نیولې، 9 کاله. په 9 کالو کې 2 کاله دېرش وي، 7 کاله یو کم دېرش وي، 2 کاله دېرش وي، 7 کاله یو کم دېرش. زموږ عالمان وایي دې نه معلومیږي چې دا یو کم دېرش غالب وي. نو اکثر یو کم دېرش شي، کله د دېرش هم شي. نو چې که یو کم دېرش وه او میاشت نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو کله میاشت ووینئ نو روژه کوئ، صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. او چې کله هم د اختر میاشت ووینه نو روژه کوئ، اختر کوئ، بس که په یو کم شوه او که په دېرشو شوه. یاره اتیش پکې نه راځي. که په اتیشتو باندې چا میاشت ولیده او دنیا ولیده نو پته ولګېده چې په لومبي سر کې مې یو خوړلی، ځکه د اتیشو میاشته نه بیا به د هغې روژې قضا کې. نو دا خبرې چورلټ غلطې دي. ښه تاسو چې زما دا کم مفتادیان یې یا زما دا بیان څوک هم اوري او یې څوک ګوري په دې میډیا، نو ټولو ته دا زما خبره ده چې دا به قطعا نه وایي چې یوه مه خوړه. دا د ګناه خبرې دي، د ګناه خبره به نه کوې. نه به دا وایي چې مولیانو را باندې یوه مولیان چا بچا لپاره خپل خیرت نشي خرابولی چې وی منیسئ مکوجه کې او د لکونو خلکو بوج په خپل سر راواچئ. دا آسان کار دی. زه مې روژه مې یوه وخوړم، بشیر جان باندې چې زه روژه وخورم دې به آخرت کې په شا وړم، دې وړی شم زه، دې به وي په ما د یوه روژه خوړلې ده، اوس به بېره دې په دې جنت ته وړې. زه لیونی یم چې د ده بوج په سر راوالم، دی به د چا پلار جنت ته خو ټرک کې هم نه راځي، نو زه به یې څنګه په شا وړم؟ نو دا د ګناه خبرې دي. انشاءالله دا خبرې به زده کوو. ښه نه به دا وایي چې یو مه خوړه، به چې میاشت اعلان وشو روژه، اعلان وشو کوجه، او نه به دا وایي مولیانو ته به نسبت نه کوي چې مولا لکه تا ګوۍ ورکړه خو اعلان به وکړي، که دې ونه کړه اعلان به نه کړي. به هر کیفه نو د رمضان روژې د شمېر نه دي، چې د شمیر وي دونه دي، میاشت ده، کله دېرش او کله یو کم دېرش. دا دویم دلیل شو. دریم دلیل څه دی؟ وروستو راځي عمدې کې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. نه وروستو راځي چې فمن کان منکم مریضا، زه تېر وتم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخرى. که څوک مریض وي یا په سفري، مریض دی ونیولی نشي، دی دې وروستو قضا ونیسي، یا په سفر دی او دته روژه نیول ګران دي، دی دې وروستو قضا ونیسي. راځي اوس هغه اصلي ته کې وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. دا آیت دی هغه بل دی، على الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. چې څوک طاقت لري د ده خوښه ده که روژه نیسي او که فدیه ورکوي. اوس وروڼو د رمضان د روژو دا حکم نه دی. دې کې چې طاقت لري نو روژه به نیسي، دې کې فدیه نشي ورکولی. نو زمونږ طالبان څوک دوی لا یطیقون، لا پکې مقدر دی، څوک یې حمزه سلب یا بفعال وغیره وغیره. حضرت امام بخاري سوی او شان ورشا کشمیری سوی وی دا د رمضان د روژو خبره نه ده، وی دا د هغې روژو آیت دی، د هغې حکم ده که چا به روژه نیولې شوه او مې خوښه وه چې روژه نیسم او که فدیه ورکړم. دا هغه 18 روژې چې وې هغې کې اختیار و تعالی روژه نیسي او که فدیه ورکړې. په رمضان کې د اختیار ستا نشته، هغې کې الله آیت نازل که فمن شهد منکم الشهر
فلیصمه ای که حکم دی چې روجې میاشت در باندې راله لازمن به روجې نیسي. د رمضان نه میاشتې دا حکم نه دی، که طاقت دې وي خامخا به یې نیسې، په فدیه کار نه کوي. او که طاقت دې نه بیمارې نو خیر دی مه نیسه، بیا به فدیه ورکې چې شیخ فانی وي. او که ځوان زلمی وي نو چې جوړ شي نو بیا به یې نیسي. نو د مارونو مخکې دقه روجې فرض وي، دغه روجې. نو چې رسول الله مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو په دویم کال د رمضان روجې فرض شو. اعلان وشو من شهد منکم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن په رمضان کې نازل شوی. ومن شهد رستوی منکم الشهر فلیصمه. اوس به روجه پکې نیسي. نو قیمتي میاشت د رمضان نه بله نشته دی، ډېره قیمتي میاشت. ولې قیمتي میاشت ده؟ یا قرآن شریف د الله د ذات نه لاول په لوح محفوظ کې ولیکلی شو، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بیا د لوح محفوظ نه د هغې یو فوټوکاپي په دې ړومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، هغې ته الله را منتقله کړه. دغه فوټوکاپي چې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته را منتقل کېدله دا د رمضان میاشت ده. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قرآن شریف په غار حرا کې نازل شوی دی دا د رمضان میاشت ده، دا هم د رمضان میاشت ده. او ټول اسماني کتابونه تورات زبور انجیل او چې څومره صحیفې دي که په آدم علیه السلام دي که په شیس علیه السلام که په ادریس علیه السلام او که په ابراهیم علیه السلام دا هم ټول د رمضان په میاشت کې نازل. نو قیمتي میاشت. بیا په دې میاشت یو شپه ده قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه د هغې د یوې شپې عبادت بهتر دی. څومره قیمتي شپه، یا زرو میاشتو نه بهتر دی. لیلة القدر خیر من الف شهر. د زرو میاشتو د عبادت بهتر دی، برابر نه بلکې د هغې نه غوره دی، بهتر دی. زمانو څونه قیمتي میاشت خدای پاک موږ له راکړه. او دا میاشت دې دپاره موږ له راکړه چې موږ په دې کې عبادت وکړو. دوه قسمه عبادت، یو د ورځې روژه، یو د شپې قیام اللیل چې موږ الله ته ودرېږو. موږ روژو ته ځان ستړي کړي. ماشومان چې روژې نیسي واڼه ښه نوي شي، نه بچې ګورې ناجوړه به شي. د صحابو به څه حال و خبرې؟ صحابو به ماشومانو ته ښکلې پېشمنۍ تیار کړه، ځکه چې پېشمنۍ خشتئ نو خلک ورته راپاسي. او که پېشمنۍ هسې ټیپره لوګانې بیا څوک نه راپاسي. خلک وایي که نه، وایي د روژې هر ماښام اختر دی، وایي زرې د پېشمنۍ د لاسه جومه پېشمنۍ د خوبه پاسېدلي. ډېر خلک یې هلکه پاسه که نه روژې پېشمنۍ وکړه، نه پاسه پابسه بس زه موړی یم، زه یې په ناره نیسم. ناروا دي، مکروه دي، په ناره به نه نیسئ. پېشمنۍ ته رسول الله مبارکه غذا ویلې ده. یو صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک ته آواز راکړه، هلموا الی الغداء المبارک، هلموا الی الغداء المبارک. پېشمنۍ له راپلا شئ چې دا ډېر مبارک شی دی. مبارکه زموږ علماو یو برکت یې دا دی چې پېشمنۍ دې وکړه نو ته به موړې، روژه به ښه اطمینان سره ونیسې. او که مو پېشمنۍ دې ونه کړه 10-11 به اوږې نو بیا په دا روژه ستومان. پېشمنۍ دې وکړه تنده به دې وي، چېرته مازدیګر به دې تنده راشي، اوبه په وجود کې دې اوبه پرتې دي، په رګونو کې دې رطوبت او اوبه پرتې دي. او که پېشمنۍ دې اوبه نه څښلې، چای دې نه څښلې، 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کمې اوبه د شپې پرتې دي، متیازو کې خوله کې بوځي، نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده، ناجوړه به شي. یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی. نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې، تنده به دې نه لګي، نو اطمینان سره به روژه ونیسې. او دویم برکت د دې سړي، دویم دې خوراک سره د روژې غوندې یو عظیم عمل شروع کېږي. دا ته په دې نیت کې دا خوراک وره، انما الاعمال بالنیات، نیت ته دا دی چې دا خوراک دې له کوم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت وي چې د روژې تکلیف راته نه، او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسه المبارک. او بعض علما یو برکت یې زما ورونه ووری چې مخکې روژه فرض شوه نو قانون به قانون به ده چې سړی به روژه به دی به اوده شو، روژه به شروع شوه، روژه به یې ماته کړه ماښام. بیا به کله روژه شروع کېده
چې کله به سترګې ورلې اوده به شو، که روژه به یې نه مو ماته کړې او اوده به شو، بیا به روژه شروع شو. که 9 بجې به اوده شو، که 10 به اوده شو، بس روژه به شروع شو. یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله. نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې، نو کور ورکه رسنو. بیبي ته وایي د خوراک څه شته؟ بیبي ورته وایي چې خوراک خو څه نشته، ودرېږه ګاونډیانو کره درسه ګورم. نو دی غریب ستړی و، کار یې کړی و. نو د ډډه وواله چې ډډه یې وواله، خوب ورغی غریب نو. چې ښځه یې راغله او دې خاوند ته یې وکته، واه خیبه، اوهو زما خاوند غریب ټول ورځ خدمت وکړه، مزدوري وکړه، دا خو غریب اوده شو. خوب په انسان په اختیار کې نه کن، بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راځي. دا خو غریب اوده شو، دا خو د بیا روژه شروع شي. هغې غریب یې خوراک راوړه او دی اوده شوی، خوب سره روژه شروع شوه. چې شروع شوه روژه، چې ورځ ورپسې روژه ده، نو اوس خو پېشمني نه شي کول، روژه شروع شوې ده. چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو. بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو، نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کړه، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بس د شپې خوراک جیش خورئ، اوبه هم څښئ، کوم وخته پورې که ودم شي پروا نشته، چې راپاسې نو خوراک څښاک کوه، کوم وخته پورې کوه چې تر څو سبا نه راختلی. نو ګوره مبارک ویلی شو، مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو، دا د رسول الله مبارک امت له خدای یو تحفه ورکړه. د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه. نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي، نو دا برکتي شی وي، که برکتي شی نه، نو روحاني برکت، جسماني برکت، روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان. او دې کې د الله شي کې یو حکمت دی، که داسې نه وي که نه اوهو جي دا روژه خو ډېره ګرانه ده، اوس چې ځان ته رایادوي مړه زمونږ داسې روژه ده، هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه. شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله، که هغه وي مونږ به بیا نیوله د الله حکم به، خو الله ته ډېر لوی مهربانه ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسان وکړې. یو دا مسله وه. یو بله یو مسله هم پکې وه، درته به یې ووایم ځنو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منع وه په روژه کې. بس چې میاشت به ولیدلې شوه، نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کول، د شپې هم بند و، د شپې به هم نه نږدې کېدی. چې اختر به اعلان وشو، نو بیا به سړی نږدې کېده. نو ګرانې انسان ته بعض انسان خواهشات غالبې د بعضې صحابو نه پکې داسې څه واقعات هم وشو. نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړه، هغه اجازت هم رب العالمین ورکړه په رمضان کې، چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روژې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي. ګوره صحابو څومره سختې روژې وې، موږ ته الله اسانه کړه. دغه روژې به صحابو په خپلو ماشومانو نیولې، نو پېشمني له به یې پاسو. نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمني خوړل سنت دي، ښه دې ته خامخا پاسئ، خامخا. بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم، زما انشاءالله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي. د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ، زیات نه خیر دی، څو منټه، نیمه ګنټه. نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي، یا په 10 منټو کې د اودس وشي، نو ښکلې پابسې نو اودس به وکړې. نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو 8 رکعته لمونځ کېږي. مزیدار څلورم کولی شي، دوهم کولی شي، شپږم کولی شي، اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې 8 رکعته. نو بیا په دغه 12 منټه کې سړی روټۍ هم خوړی شي، هېڅ مشکل نشته دی. نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ. قسم دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی بخاري حدیث دی، وی نبی علیه السلام به د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به یې دونه مشقت نه کو. هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو. تهجد خو به نبی علیه السلام مستقل کړ، بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض و، په مونږ فرض دی، مستحب دی، سنت دی، او په هغه فرض و. خو خیر د څوک وایي چې فرض نه مو، نو په نورو میاشتو کې به یې دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو. نو هسې پېشمني له پاسو که نه، چې پېشمني له پاسې
نسواری خو خامخا پاس دا خو ماته معلوم هغه خو که پېشمنې کوي که نه کوي خو خوله کې به غونډس کوي هغې مه ده چې هغه غریب خو بغیر د دې نه کار یاره د دې مردان نه خو په دې روژه کې ځان خلاص کړي دا یو میاشت ده بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي کوشش وکړې قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کړئ د خدای نه سوال وکړئ خدایه دروازې دې بند کړي دي بس ځان ترې ساتم نو نسواري کاکا او خامخا نسوارو له پاسې نو چې نسوارو له پاسې نو خدای له نشي پاسېدی پېشمني له نشي پاسېدی خوله څه لپاره یندې خو لږ پاسه اودس مات کا او ښکلی اودس وکړه او مونځ وکړه چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ښځې تکړی ښځې څونه محنتي دي غریبانانې د یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي تاله چیم پخه کړي تاله خوراک هم پوخ کړي او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار را دی ناوخته دې پاسه که نه ګلدین کاکا پلاره هله شابه ناوخته کېږي او ته ورته ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل منځ کې یاره ښځې ډېرې تکړه دي ډېرې تکړه دي خپل تهجد وکړي دوه وکړي څلور وکړي او خپل تهجد وکړي نو مهرباني وکړئ پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ په دې الله خوشحالېږي او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده په رمضان کې بیا اخري شپه ډېره قیمتي ده تراویح هم کوئ ګورئ ډېر خلک تراویح هم نه کوي تراویح ضروري شی دي په حرمینو کې الله یې تاسو ټول بوتلی کې حرمینو کې ډېر خوند کوي روژه یاره قسم دې په حرمینو کې خوند کوي ډېر مزېدار هلته عموما خلکو څه معمولي د خلکو دا معمولي چې منځونه خو ټول حرم ته دي خو مازدیګر اکثریت خلک مانځله راځي نو هلته د مازدیګر مونځ وختي کوي د هغې مذهب دا دی چې هغې د مستې اول نه پس کوي فوري نو وختي کوي په دې ورځو کې تقریبا څه درې نیمې بجې یا په کم په څلور بجې مونځ کوي نو چې مازدیګر مونځ څنګه وشي که نه نو ټول حرم په مکه مکرمه کې خو طواف کېږي مطاف ډکي د خلکو نه خدای دې تاسو ټول بودي چې په خوند دې پېښ مطاف ټول د خلکو نه ډکي مازدیګر مانځه نه پس لبریز چې لبریز ما غوندې سړي ته طواف بیا ګراني طواف شروع شي او په برنډو کې دا خلک ټول یو بل ته مخکې ناست دي او تلاوت د قرآن شریف شروع شي داسې خوند کوي ټول خلک لګیا دي د قرآن شریف تلاوت کوي او څوک طواف کوي او مدینه منوره کې خو طواف نه کېږي نو څوک پاسې نیکبخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام له ورشي چې هغه باندې سلام به واچو او چا قبلې ته مخ کړي او قرآن شریف یې راغشتي لګیا تلاوت کوي دا 2 ګنټې تقریبا 2.5 ګنټې ټول خلک لګیا دي تلاوت کوي په مکه کې طوافونه کوي چاله چې قرآن نه ور دي لګیا یې تسبیح یې ذکرونه کوي ګوره ټول وخت په عبادت کې تېر شو ماښام چې څنګه بانګ ووایي نو بیا روژه ماته کړي په مکه شریفه کې د رستخانونه وغوړي پلاسټک والا نو مکه شریفه کې بل څه نه صرف کجورې ورکوي بل شی نه ورکوي چا ځان سره په جیب کې پټ غوندې چېرته ډبل لوټی وړي یا ځان سره په جیب کې پټ غوندې جوس وړي هغې بل شی په مکه کې نه پرېږدي او د زمزم اوبه ښه مزېدار درته مخې ته یو او 2 3 ګیلاسه پراتي او کجوره وسره بس جوس ته جوړ شو که نه چې خولې ته دې کجوره واچوله او زمزم اوبه دې وڅښلې نو د زمزم د اوبو جوس شو خېټه کې دننه شربت شو که نو خلک هغه وڅکي بعضې خلک پکې چای هم ورکوي هغوی چای ورکوي توره چای وي او یا ګاوی هغه ورباندې وڅکي بس په دې ښه مزېدار دا استعمال کي هډوکي مډوکي وغورځوي بیا خلک هغه د رستخانونه غونډ کي او په مدینه شریفه کې سي ماشاءالله درستخان باندې سیبه هر چاته یو کنډول مسته پراتی که یو نه وی ما په یو کار نه کېږي 2 والا په 2 نه کېږي 3 والا 3 والا پابندي نشته کجورې به راته مخکې پرتې وي ودانې ته چې څومره ستا خوښي یاره یو 15 شپږ را واخله مختلف قسم کجورې هم به راته عامې کجورې پرتې وي هم به راته پکې سکري یا یو خاص کجوره دغه ډېر استعمالېږي قسیم نه راځي هم پرتی عجوه هم پرتی ډېر دسترخوانونه داسې چې کاجو هم پرې د پاسه واچوي بادام هم پرې واچوي او دا پسته هم پرې راته واچوي په بعضې دسترخوانونو او ډبل ډوټۍ ورسره وي اعلی قسم ډبل ډوټۍ د ډبل ډوټۍ دلته مختلف قسمونه دي مختلف ډبل ډوټۍ پرته لکه 1 خورې که 2 خورې ماسته ډبل ډوټۍ قاشوغه ورسره وي
او زمزم اوبه خو پرېږدوه ماشاءالله چې څومره تسکې ماشومانو سره جېګونه او دغه او اواز به کوي زمزم 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 ډېر خوند کوي هغه چغې ډېر خوند کوي اواز وکړي زمزم 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 خلک ویې لکه مونږ ته ګیلاس کې اوبه واچوه زمزم زمزم واړه ګرځي جېګونه ورسره او خلکو ته اوبه اچي چیرې ته میلاویږي توره خو بې پیو کاوره ته میلاویږي زمونږ والا کاوه ګاوه د هغوی یو خاص قسمه چای ده هغه درته میلاویږي بس چې دغه سړی وخوري خېټه ډکه شو چې سړی 10-12 دانې کجورې وخوري دا 10-12 لږ شی خو نه دی او ښه مزېدار یو ډبل ډوډۍ دوه وخوري یو ماستو وخوري ورسره اوبه وڅښي بس نور څوک څه کوي خو په دې خلک نه راګرځي نه راګرځي جي او پاکستانیان خو بالکل نه راګرځي دې سره چې څنګه مونځ وشي مزېدار اعلی مونځ هغوی کوي یاره قسم په خدای مونځ یې ډېر ښایسته دی چې مونځ وشي څنګه اندې نه پس خلک سنت وکړي نفل وکړي نو صیبه باروزي بیا څه کې ډوډۍ خورم نو دا اوس چې دونه بوتاوه وخوړه دې د پاسه ته بیا باروزي قسم دې اعتکاف کې هم خلک ځي ما به ظالمانو اعتکاف هم دوړه کړ ضرورت لپاره طبیعي ضرورت د اعتکاف د جومات نه بار وتی شي نو دا ستا سیک طبیعي ضرورت دی تا خو تقریبا 2 کیلو جنس دی خواړه کړه نو دا څنګه معده ده چې ته باروزې نو باروزې بیا نو بار د مدینې منورې د جومات نه بار دارنګې د مکې مکرمې د جومات نه بار چې کومې ساحې د میدانونه دي هلته صیبه روجې میلاویږي هلته چرګان هم میلاویږي هلته غوښې هم میلاویږي هلته مالټې هم میلاویږي هلته کیلې هم میلاویږي او دا کم چې مالدار خلک دي وی خپل خپل دسترخوانونه غوړولي او دا خلک راځي پې خوري خو زمونږ خلک ډېر ارسناک دی ډېر ارسناک دی انتهایي زیات ارسناک دی څنګه ارسناک دی په دسترخوان به کښېني هغې باندې روجې چولي که نه خو پلاستیک دسترخوان یي روجې پې ور واچي پکې غوښې دې ورته د خپو په سر کښېني غوښې دې راوچتې کړي هغه وخوري نو په نیمګړی ارسه نو بل دسترخوان له لاړ شي نو هغې کې هم چرګ مرپروت دی په روجو کې دننه نو هغې کې هم ټونګې مونګې ووایي نو لاړ شي نو بل له ورشي نو هلته ترکاري وي پکې او پکې ډوډۍ موډۍ وي نو ترکاري لکه غوندې وخوري نو بل نو دا سري لکه څنګه چې څاروي سري زه خو ته دقه ویمه ولې ظلم کې ولې زیاتې کې یو ته کېناستې هغه ثواب ګټي که نه د هغه شی ولې بربادوي یې نفره کوي ای رسناکه نو ټول ولړي نو هغې غریبانان بیا غونډه غروجي زیاتي راغونډ کړي نو ډرام ته یې ورغورځه هلته ثواب لته خلک وایي اعتکاف هم وکړه اعتکاف دې دوړه کړه ثواب لنې تلې په ځان د ثواب ګناه را بار کړه د اعتکاف نیت دې وکړه فاسد دی ته طبیعي ضرورت ده دا چې څوک هم په رمضان کې زما دا خبرې ټولې بول ته د خدای د رضا دپاره دي الله رضا په دقه کې ده چې تا ماښام روټۍ وخوړه او ته ښه موړ شوې نو بیا دوباره سله دې روټۍ له بار سله وکړې ډبل ډوډۍ روټۍ نه کړ موږ اوس مصر ته لاړو په مصر کې ما تاسو ته قصه وکړه ما سره زحمت هم او زما د ماما زوی دی لیدارشاه الله دې خوشحاله کړي نو ام را سره ټولې ډبل ډوډۍ ډوډۍ هم پکې میلاویږي خو اکثر ډبل روټۍ ټول خلک خوري ازبکستان ته موږ لاړو اکثریت ډبل روټۍ په بار ملکونو کې د انګریزانو ملکونو کې تاسو وګورئ ټول هم دغه ډبل روټۍ یو سینډویچ دي په هغې خپلې ګزاره کوي زمارونو بنیادي څیز دا دی چې څکه الله خوشحاله نو د الله د خوشحالولو طریقه دا ده چې د اعتکاف نیت دې وکړه د اعتکاف چل اول زده کړه نو بیا هلته اعتکاف ونه کوه نو هلته دغه ښه مزېدار روټۍ وخوري نو خیر ماسخوتن بیا تراویح شروع شي اوهو امام صاحب ښه ښکلې انداز سره فرض وکړي ښایسته مزېدار نو د فرضو نه پسه بیا خلک سنت وکړي نو بیا تراویح شروع شي نو دونه ښکلې تاسو دلته په ټي وي باندې اورئ او په دې موبایلونو کې تاسو ګورئ اورئ په کم 2 ګنټې پې لګئ څو او کم 2 ګنټې دا په تراوو لګئ یو سپاره تلاوت پکې کوي لږ کله زیات یو سپاره تلاوت او ښکلې مزېدار لګئ او ښه ښایسته روکو او ښه ښایسته قومه او ښایسته جلسه او ښایسته سجده داسې ښایسته کوي مزېدار خوشحالي سړی ښکلې تلاوت پکې وشي غوږ ورته کېږدي بیا د هغې نه پس وتر کوي هغې کې هغوی هغه خپله دعا هم کوي زمونږ دلته څه چلي هلکه ستاسو استاد 100 منټه کې تراویح کوي ستاسو استاد زمونږ استاد په 20 منټو کې دا ټیک نه دی زمونږ هغې په 15 کې کوي دا ډګډګي مولا دی ډګډګي مولا پخوا به موټرسایکل او ډګډګ به کول اوس هغه نشته دی خلکو ورته ډګډګې وي دا کلاشنکوف مولا دی
دا خدای پورې ما ته په موبایل باندې یو سړي یو تراویح ښولې چې د یو ملا تراویح کول یاره جي چې هغه په کوم انداز قرآن شریف وې الله اکبر او سمع الله لمن حمده ما وی چې زما په ذهن کې دا مولا د ایمان نه خارج مولا ده دا کې ایمان دې مونږ پر ټوکې چې دا خدای مونږ پر یو سړی ټوکې دا مسلمان دی وای صح دا مونږ حتی او توهین دا خو کفر دی تو کفر دی ظالم مونږ پر ټوکې کې خندا کې او زموږ خلک مونږ سوچ په دې نه کوو کنه ځکه مثال په ډول دلته تراویح سمې کېږي هلته بل جومات کې تیزې کېږي مثلا نو ته تیز ولکې دې په لاره یې څونه وخت ولګو یو 10 منټه خو په لاره لګي که نه واپسې کې دې 100 منټه زیات ولګوله لس نو 20 منټه دې په لاره ولګول اتیزو پسې نو ظالمه 20 منټه دلته خدای له نشي ورکول ته چې بل جومات ته ځې په تلو راتلو دې وخت لګي که نه لګي نو چې په تلو راتلو کم ټایم لګي خو هغه ټیم دلته خدای له ورکه که نه د خدای ظالمه زم چې شیطان نه منې نو په تراو به منې دا سر سید احمد خان چې و که نه زمونږ په دې کتابونو کې لوی نوم دی داسې د نامه نه اوږده ګیره ده سړی چې دې ګیرې ته ګوري نو ته وایي چې کنې دا اوس چېرته اووم اسمان فرشته راکوز شوی ده دا نیچري فرقې والا د شیطان نه منه ډېر خراب سړی د انګریزانو ولا سر لقب ورکړی علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زمونږ د تورنزو کلي فخر او ډېر لوی عالم کې چې باباجي به زموږ وي د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه په دغه زمانه کې دونه لوی عالم بل نو دا باباجي زموږ وي نو هغه لیکلي دي هغه وی په لاهور کې یو ځای کې سر سید احمد خان تقریر ته نو شیطان نشته او که څوک وایي چې شیطان شته نو ما ته یې وښایي شیطان بالکل نہیں ہے کسی نے بھی کہا کہ شیطان ہے وہ مجھے دکھا دے ما ته شیطان و یو سړی را پاسې د وینې د جیبه راوویسته اینا او مخامخ یې ورته ونیوه چې دا شیطان دته یې ونیوه دته د ده فوټو پکې ښکارېده که چینه یې ورته ولیده په عینه کې ولا سر سید احمد خان فوټو راغی وایي دا په عینه کې چې ته کوم شی ښکاري دقه شیطان دی دې ته ایمان وایي بس سړی خو پوه شو چې دا خو زه را چک لم ځکه په عینه کې خو د خپل فوټو ښکارېده سر سید که نه وایي دا شیطان دی نو دې څه وایي وایي یہ تو 14ویں صدی کا شیطان ہے مجھے بابا آدم کے زمانے کا شیطان دکھاؤ دا خو د 14مې زمانې شیطان دی ما ته دا 14مې صدی د آدم علیه السلام د زمانې شیطان وښایه نو هغه غریب خو زمیندار و هغه سره جواب نو افغاني صاحب یې که زه هم که نه نو ما به ورته وې چې دا شیطان پلار غواړي که نه یو شی وي نو پلار به یې وي که به یې نه دا شیطان چې دی ومنه د ده به پلار هم وي د ده نیکه هم وي د ده نیکه نو چې کوم د ده نیکه هغه د آدم علیه السلام د زمانې شیطان دا د هغه نورسې دی نو شیطان به په څه منې چې دا زر در تراویح کې شیطان شته نو چې په لاره دا 10 منټه یو خوا لګوم 10 منټه بل خوا لګوم خو دا به مې خپل جمعه کې تحوله ورکړی معلومیږي دا چې شیطان شته وي چې بس په لاره یې ولګوه خدای له مې ووایه تراویح به ښکلې کوې ښه مزېدارې ښکلې او چې کم او دا مولیان صاحبان څه په خپله هم تکله دي لږ یو بوټې او څه مونږ هم تکله کړه چې کوم ملا صاحب زر کوي استاد یې که مونځ کوي نو دا مونږ نه دی مه خفه کوي مه خفه کوي مونځ ښکلې که زمونږ د خاطرې کې زمونږ او د علماو ته وایم چې د خدای خاطرو کې د مقتدیانو د وجې الله مه خفه کوئ د مقتدیانو د وجې د الله مونځ پورې ټوکې مه کوئ دا قومه چې مونږ کوو که نه دا د رکوع نه کې پاس او د 2 سجدو منځ کې ممکن دې ته جلسه وه هلکه دا به یاد شي تاسو ته د رکوع ته چې سړی پاسي ربنا لک الحمد چې وایي دې ته څه وایي قومه څه ورته وایي او چې سجده دې وکړه او پاسې دی په منځ کې کېناستې او دویمې دنانې تلې دې ته څه وایي جلسه دا قومه او جلسه څه حکم لري دا د امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل امام مالک صاحب زمونږ د امام صاحب 2 شاګردان د امام ظفر او امام ابو یوسف هغې ورته فرض څه ورته وایي فرض دا دې ونه کړه مونځ دې ونه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي واجب ده نو زمونږ دا طالبان وایي د فرض او د واجبو په منځ کې د خاص فرق په عمل کې نشته عقیده کې فرق اوهو نو چې دا قومه دې ونه کړه نو د دغه ډېرو امامانو پر دې مونځ جلسه دې ونه کړه د دې ډېرو امامانو پر دې سر نه مونځ نه شو او د امام صاحب پر مونځ خطرناک ناقص دی
دومره خراب ناقص دی چې فرشتې الله له یوسي نو الله وی دا مونځ زما د شان مناسب نه دی په دې مخې ورته واپس ورکړو. مونږ څنګه مونځ کړو؟ مونږ چې څنګه پاسو یو کار وکړئ تبلیغ له لږ وخت ورکړو مونځ به هم صحیح شي. یو درې ودې تېرې کړي یو چله په تبلیغ کې تېره کړې چې مونځ به مونځ صحیح کړي. نه نه مه وایئ تبلیغ ستاسو خراب شی دی. تبلیغ پسې خبرې کوي مه کوئ. مونځ صحیح کړئ تبلیغ له لاسه. مونځ به هم پک شي. مونځ به وپېژنئ بغیر د هغې نه نه پېژنئ. مونځ به صحیح کړئ. رکوع به وپېژنئ. قومه به وپېژنئ د خدای نیکبختو. د مونځ الفاظ دغه کولو ګورئ نو مونځ به هم غلط. نو هلته راسره مونځ هم تېروئ. د بل الله تېروئ که نه تېروئ؟ هلته لرو مونځ تېر کا ما له خو مونځ نه درته نو ټول غلط نو هغه ورته یو ټکي ته مونځ ته کوي. مونځونه خو اهم شی دی د مارو. نو مونږ قومه او ملا صاحب څه تېر کوي او پکې ګیما ملا صاحب وایي سمع الله لمن حمده الله اکبر. نیک لږ صبر وکړه چې ربنا لک الحمد درپسې ټیکه ده. نو ته 2000 ځان جنت ته رسې مقتدي دې پرېښود ځان رسې. بچې جان ما ته ما ځان سره ډرایور اوره یې ما پسې نښتې دی ما ډرایور مې که خیر زر به مې جنت ته ورسه. دا ډرایور زر مې ورسه پوه شوې. نو دې ملا ځان زر رسوي. نیکبخته چې سمع الله لمن حمده دې ووایې نو لږ ساه ونیسه چې دا کم مقتدي درپسې شاته ولاړ دی چې دې ربنا لک الحمد خو ووایي که نه. نو مولیانو صاحبانو ته هم زما دا درخواست دی چې د مخلوق لپاره چې مقتدي خوشحاله شي رانه اونه تخطي نو زه به دا مونځ زر کوم خدای لپاره. خدای مه خفه کوه مقتدي له درنه تخفي خپل کار وکړې. 2 دې درپسې ولاړي 3 دې درپسې ولاړي مونځ خو به دې ټیک شي. خدای ته به دې په غاړه روغه شي ښه په خلاق کوه. او قوم له پکار دي که امام زر کوي ورته وایي استاد جي مونږ له مونځ به خراب. دا د خدای د شان ناناسب مونځ نه دی. تحفه ورکړې الله له تحفه دې ته وایي. خبرې پسې خبره را یاده شوه. رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وی ښکلی عمل باندې خلاصه ده د معنی در کوم د الفاظو معنی درته نه کوم خو د دې نه معلومیږي چې الله وی ما له ښکلی عمل وکړه. په دې ژوند کې ښکلی عمل وکړه چې بر کې پیدا. نو ښکلی عمل څه ته وایي؟ زه یو مثال در کوم چې ته پې پېښ. یو سړي دی ستا دوست دی زوی دی واده او ته له مړۍ په تحفه کې وړې نو ته لاړې او تا د مټیو دکان کې ودرېدې. دا لکه مټۍ په 100 کیلو ده په 400 ده رنګداره مټۍ دا 2000 روپۍ والا 15 کیلو مټۍ راکړه او دا راله شاپر کې واچوه. هلکه شاپر کې به دې ګوتې کې واچو ښکاری نه شم ګرځو ډبي نه شم ګرځو. هغه دې غونډه راواغېسته او په شاپین بیګ کې په دې پلاستیک ګوتۍ کې 15 کیلو واچ تور هم ده پکې سره هم ده پکې سپین هم ده یړ هم ده لاس کې دې ونیو په موټرسایکل سور شوې چې د هغه دوست کور ته ورسېږې ستا د زوی واده دی دا مټۍ راوړه کور دی اوسته هغه چې تیلی کور ته یوسې ویس پړي او ښځې له ورکړي رښتیا ووایه دا څه ده بیا څه وایه. هغه خو چې په لاره وړې او لقې رالتې په موټرسایکل اوجلقېده خو د هغې نه بوتاوه جوړه تورو سپینه او خړو زیړ ټول ګډ ګاډې داسې ده که نه ده چې اوس هغه یوسي نو او دا زما پلان کې دوست راغلی دی دا مټۍ یې راوړې ده چې ښځې کولو کې ایستا د دغه دوست کپره ماده شه دا بېوقوف خر دوست دی دا دې ته انسان وي غوری کې چې واچوي دې سره سو دا د مېلمه د خوراک ته مېلمه ته کېښودی شوي دا زمونږ د خوراک دا خو هر څه ټول مکس شوي دي سره ټول دا خو یې ګوتاوه جوړه کړې دا به غوا ته اچوم. رښتیا ووایه په دې به هغه کوربه خوشحاله شي؟ نه بل سړی دی بل دوست دی هغه 2 کیلو واوست ور هغه 15 کیلو و دا څو ده 2 ښکاری کې واچوه ښه مزېدار یو دانه جدا پرته ده پلاستیک یې بې د پاسه ولګاو ګلونه یې بې د پاسه ولګول او پلاستیک یې واچو یو دا مې پلانکي دوست راوړه چې هغه ګوتې کولو کې هغه په پلاستیک په هغه په ښکاری کې دانه جدا پرته هغه دی وایي راشه ډېر له هوښیاره څونه ښکلې مټۍ یې راغله هغه ډېر هغه 2000 ده دا 300 ده
پیسې د لږې ولګولې هغه ډېرې ولګولې لیکن هغه بوتاوه شوه دا روغه پرته ده مونږ هم خورو خوند کوي میلمه له کې وباسو هم خوند کوي نو ډېر عبادت نه ښکلی عبادت ګفټ څه ورته ویل کار ګفټ نو چې الله له کوم عبادت ورکړې نو ګفټ دې جوړ کړه الله والا شل رکعته کې تراوی خدای ته بیم دې وغږه قل الحمد لله رب العالمين ور الله بو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك مقبر كشيء من بكيو كلش جاوك الله أكبر صبروا كشيء سبحان ربي العظيم بكدري ده لقور بیا سمع الله لمن حمده لك صبروا كيف ربنا لك الحمد صحابه ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه لك صبر بيقول لك قدر بس ربنا لك الحمد نبي هذا الله اكبر نو مصلشتشو نو کدی شلو تراوغ وځای باندې دو نفل مپلل کې دي شي خدای په خوشاله شي هغه شل چې الله دوخي جو بوتاوي بوتاوا او بدامه د توافق رولي بدل نو کولې تراوی وي ها کولې مریدا او استاجي کزر در کولې نو ته نه استاجي مونږ کو مونږ الله خوشال الله بنا سبق ان شاء الله العزيز نو تراوی بکاوي اوس بیا ختم مو کې پکې د شپې بګي ختم مو کې یو خطا دا د صحابه سنت طریقه ده ثم دې دا اوس نن سبا ور ختم سوز کوي یعنی د جمعه امام په خپل حافظ دی زوتم ختم ویږي مفتدیان نو درېږي یاله کوم مفتدیان څنګه نو درېږي وی بس نو درېږي چې مون ختم ته نشو درېږي ای خدایا کدا دې سړک باندې پلان کوټ ته درېږي خو یو ګنټه ولاړ تعریف ولې تنگ نشو او بخبار وته چې ولاړ هغه باندې خو تنگ نشو الته چې دکان کې راځي سودا خرڅي هغه غوستل نشو الته چې سودا ته ولاړ د دکان په غاړه بلا سات تیر کستل نشو الته دوه مرګري چې پلار کې یو بل تر یو دی چې په خیر علي او چلی مشي او غب شپ شروع کی ستل نشو د خدای په عبادت ستړي پی نو دریو شی ختم مکه واته کان د شپږم مکه وا د لسم مکه وا د ویشتو وته یو کم دیر وته وکاو به تراو په شان بو خیر دا وګوره مولا صاحب لپاره د تاریخ چې قوم له ترغیب ورکړي قوم په ثواب پوي کی قوم په دې پوي کې د عبادت ته او خیر درونو دا کوم بډاګان دي پناسته کوي خیر دې پروا نشته او دا ځوانان په ولاړه کوي مله خدای به خوشاله کو هر دې بچلو خدای خو تاسو راځي مله هم په شروع کو خوند کو ګلمې کو ته ګوره چودري ګنو درې نو ختمو کې پکې یو ها په خوا خو سبا یو اپیز بو زمون په دې کې کې چاته دوا با پیزانو دې مشران نه تاسو کې هغه ملک زو کندیتا او قاسم فعلو کندیتا به خلق د تراو ختم پاتې ځکه دروغ مو او د میرونه به خلق کلی تراو ختم لره او د دې نه واجبات په خلق ختم لتل تل به باندې تاسو د خلکو شوق دون لال ختم تم او یم نه بس ختمونو رو جماعت توبه پیکاوړې کباب شربت روجه او ورپسې یو خمر ګود جام شوملې چې دومره شی سړی وای خدای ته وګوره چې دا د مضبوطن مونږ پکې لو دومره شی سکی بشیر جان پرو جماعت کې دایمه حماماتي دې وړې نه د کم از کم سلونه پنځه جامه شربت صحیح یاره که دروغ نه نه اله کټی کوم ته غلطه لا ما شپه پته ده الته کولر وته مضبوط بروتي او زه تم ظالم لګل وراک کوا وراکو کدي صحت وراک کوا مینه می تیریږي او بس کی دا ګور او بچي باندې زیات دي خو خدي شو کړه الحمدلله ټول تاسو نه تکلا ده بیا ټول شپه پانی کوي تراول چیرته سو کی بوزي ختم لا تراوی مو کی خمد ادارې او خو زبردست نه تقانی مو تاسو نه خیر الحمدلله زمون تاسو خو صحیح خو لکه زمون د ټولو نه خیر الحمدلله
خدای پاک ولا د خپل پیغمبر صفت په اعلی کې ورکولې او د رسول الله مبارک ناتونه دغه ولا خدای په اعلی کې کېلی ها دغه غانم ویل شوی واځي سچته نو خدای پاک د نبی علیہ السلام صفت د پخلو او په جب خپل आवाज دی ورکړي الله دې د دنیا او خیر او برکت موږ په خوشالي نو د مارونو خوراک پېشمنی درو جماعتي کم کوي ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په خیر درې ځای یو ځای کې په خېټه کې خوراک ورواچا په بل ځای کې اوبور واچا یو کیسه پرې دی په دې مېده کې خپل ګیسم خپل هوی په دې مېده کې نو لګون یو کوټه پرې دا یا بعضې وخت سړی چې دا ساه ادي که نه دې پرېشر هم په مېده ولوي نو که مېده ډکوي نو بیا سړي له تکلیف یې ساه اخیستو نو څه ناڅه دا مېده خالي پرېږده چې دې مېده کې خپل کم ګیسي د خپل بړاسي هغې دم ځای پات او که ته ساه اخلې نو د ساه سره د انسان دا پړپوس لږ زور اخلي نو زور مېدې له ورکوي چې په مېده بوجي نو دوی سي پکې خو یو حصه خوراک یو حصه اوبه یو حصه هغه ګیس او هوا له پرېږدي نو اطمینان سره به تراویح مو کې او اطمینان سره به د شپې تهجد مو کې او چې نه ته پکې څه مزېدار یو پلیټ پکوړې یو پلیټ کباب او ښه مزېدار یو پلیټ غوښه او یو دوه پلیټ روجې یو دوه جامه ښه مضبوط شملې او ورپسې د هغې نه مخکې د ښه کجورې هم پلیټ وړی او د هغې نه مخکې یو دوه جامه شربت رس کړی دی او بیا ورپسې صاحب به فروټ او چټنیانې او دا څه ورته ویلې کېږي دا نور څیزونه هم وخورئ او کچالان په لا پرېږده خوینده نو بس خدای د سره خو که ته د ماښامه اړې او تهجد له به سین پاسې سپرا زیات دی بیا سړی نه پاسېږي وره د دواړو جهان مبارک سردار چې موږ ته سرښودلی دی کلوا واشربوا ولا تسرفوا او خوراک څښاک کوئ خو دا اعتدال نه کار دی بې اعتدالي مه کوئ نو ګوره خوراک کې به هم بې اعتدالي نه کې او په څښاک کې به هم بې اعتدالي نه کې نو د مارونو دا پر هلته سي تراویح شي ټولې مریګارې تراویح شي چې تراویح سینګ پوشي نو تراویح پسې بیا خلک څوک بلډینګانو ته لاړ شي وده شي نو بیا سهار وختي راپاسي نو خپل تهجدو کې پېشمنۍ وکړي او چې څوک په اخري اشاره کې وي اخري اشاره کې بیا د هغې مونږ بل شان هغې چې یو ګنټه یوه نیمه تراویح نه پس وخت ورکړي نو بیا وي تهجد په جمع لس رکاته په جمع کوي خو اوږده رکوګانې کوي اوږدې قومې کوي ټوله شپه به عبادت هغې تېر شي سهار منځو کې خلک اشراقو کې بېوده شي تر ماسپښینه پورې نو د رمضان په میاشت کې دا دونه خبرې مې ولې وکړې روژه چې کوې نو په روژه کې ګوره یاد ساتې پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وی ټول خلک په رمضان په روژه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبک او نیټ دی دی خو خلک هر کال سبا هلکه غټ موبایل ته استعمالې نو دین له استعمال کا کتاب پې وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پې وګوره تاریخ پې وګوره د علماو بیانونه پې وګوره خله استعمال کا نو ښه شی دی خله استعمال کا نو ښه شی دی زموږ غټو علماو ته ډېرې غټې فایدې واله او لیکن نوجوان کل تبی راوشته نو په رمضان کې په روژو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبک خو ټول دروغ لګیئ او فیسبک تلاوت نه کوي د خدای نه بخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم وی دروغ او غیبت روژه دوړه کوي دا نه چې کله روژه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روژې برکت یې دوړه کې ختمې کوي د رمضان په روژو کې دقسې دروازې عبادت ته خیري انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چل وشي د دې فایده به سي فایده وسوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو لس کوم د رمضان میاشت شوه او دغسې په دې پوړۍ باندې قدم کېښودی امین چې په دویمه پوړۍ قدم کېښودی امین هغې به په دې درېیمه کېناستی دی مونږ په دویمه کېنو هغې په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی امین نو صحابو تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک کله وایي څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی دوا وکړه ما پې امین بلکې دوا نه بددعایي خو خیر
وی جبریل علیہ السلام ته ما په لوکي قدم پوړې هوړه کېښوده. په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی په درې دي. نو ویې چې په یو مجلس کې ستا نه څوک والي او درود پې ونه وایي نو دی د خدای هلاک کي. ما وی آمین. نو چې په کوم مجلس کې د حضور پاک نومونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور ایښی دی بل ولا نیکي ایښی دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم او دې نه وې نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غر وی چې په دویمه پوړۍ مې په کېښوده وی چې د چا مور پلار جملي وي که نه او دی دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي. دومره خدمت پکې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي. الله خوشحالي او د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي. نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي. نو رسول الله مبارک د مور پلار خلک خیال نه ساتي چې ولا ګټي که نه نو بابا جي په خپله زوره ورخېږي او چې غریب د ګټې نه دی پرېږدي که یا بیمار شي یا کټ کوي پرېږدي لږ بیا ورته سپک نظر او چې ښځه دې راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راغته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت ته خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه دا تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي او ظالمي ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کې د مور پلار قدر ده وی چې په درېیمه پوړۍ کې ناستم د جبریل علیه السلام څه وی وی چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخښي څونه عبادت به کې تشه روژه نه څونه عبادت به کې چې دونه وکړي چې ځان په خدای وبخښي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساته د شپې بوره ورځې په تکړه د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما ویل چې امین. نو چې د عمله ته نن کمې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړه او روژه دې کې کل عبادت ته ونه کړه چې ځان ته الله وبخښي نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو موږ والله کې ټینګ شو تبه یې به بیا نو خپلې د مارونه خشته عبادت ادا کوو ښه انشاءالله. اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو ور هغه ځای نه مې شروع کړو پېشمني له به پاسو لږ به خورم په خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دغه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي ای بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم الله سوال کوي بابا جي زمونږ خدای پاک وبخښي مولانا شاه دادا صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما د هغه یو څو څیزونه یاد دي هغه به ژړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپل کې ما نه غواړې نو خدای غواړه وره چلم په کار راغلی ویې بخمه شته څوک حاجتمند چې حاجت وله پوره کړمه نو دا وایه چې الله دا اواز تا کړی دی ما ته رسول الله مبارک و نو خدای زما حاجت دې ورک موږ ټول هم محتاج یو الله ته که نه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریات بل څه پریشاني نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمني او پېشمني چې ټینګ وکړو نو جومات ته بس ځکه لږ وخت دی جومات کې دا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړه او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع سینګ وشي نو ښه خو دا دی چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبخور یې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ ده او خلاص شه خپل لمونځ وکړه په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کړې روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کړه
تسبیح پیدا کړه په 100 روپۍ کېږي په 100 روپۍ کېږي الله تسبیح پیدا کړي جیب کې واچوي تسبیح کې دا پیدا چې ګوتې وسره ولګي الله به در یادي بیا ماسپښین مونږ یا مازدیګر به مونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر به جومات ته ځه بل کار مه کوه با عبادت ماښام ښه مزېدار روژه ماته کوه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسپښین تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه زما وروڼو ستاسو لپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صائم زما روژه ده ځکه هر څه مې وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني د به پاسول نو چې دا ماشومان به در ودې په جلا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورپل ماشومان به په لوبو بول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه برس ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه منې څه خرابېږي دې وجود دی نه ګورې اتي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال کې زموږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ویوسه کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي چې نه فرض او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پرې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله او کوشش کوئ چې د نن روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې مشاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نه شي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصان کېږي منیسه که چېرته دی بوډا دی شیخ فاني ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چېرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو هېڅ هم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي ماله کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغې پټان جانې روزه جات پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماته ویم نه څه کافر دې ولیدل نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دوکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه روژه به وي کله زما په خیال چې د ګل په شپه باندې اتوار ورځ او د ګل په شپه په میاشتې ته ګورو که خیر انشاءالله که میاشت ښکاره شوه او اعلان درته وشو خو د ګل په ورځ باندې به که خیر بیا زمونږه روژه او که چېرته میاشت ښکاره نه شوه او اعلان ونه شو د نهې په ورځ خو که خیر انشاءالله قوي روژه به انشاءالله ولري رب العالمین دې په مونږ د رمضان دا میاشت په خوشحالۍ تېره کړي الله دې په خیر تېره کړي او الله دې پکې مونږ د عبادت توفیق راکړي او سیګرټ څکلو سره اودس نه ماتېږي اودس او سیګرټ څکلو سره نه ماتېږي خو ښه شی نه دی ځان ته ساته چا د سیګرټ د څکلو نه ځان له غوندې ساته خیال دې راغلی ما دې والد صاحب اور میں بذات خود بیمار ہر آپ کی دا دعا غواړي او دا زمونږ یو ملګری دی روح الامین د محمود آباد الله یې دلم شفا ورکړي والد صاحب دې الله شفا ورکړي د پېښور نه راغلی دی پریشاني د الله دې پریشانۍ په خوشحالۍ وکړي د لکي د لاجبر خور وفات شوې ده د لکي دا د لکي فجمې ملګري الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له دې الله صبر ورکړي او بعضې ملګري بیماران دي دعاګانې غوښتلي فایده احمد مولوي صاحب خرچې را لېږلې دی الله دې بیمارانو له شفا ورکړي روغ صحت یې ورکړي دې مو چې کور والا او بچو دعا غوښتې ده دې هم دعاګانې غوښتې دي با محمد زاهد صاحب اقرار قادر